یوه مرغۍ د الله جل جلاله څخه خوابدې وه. شپې ورځې تېرې شوې خو مرغۍ د الله جي سره خبرې ونه کړې. ملایکو به د مرغۍ حال د الله جل جلاله څخه وپوښته او الله جل جلاله به ورته ویل هغه بیرته پخلا کیږي، ځکه زه یوازې څوک یم چې ګیلې یې اورم او دردونه یې ساتم. بلاخر مرغۍ په یو خاخ کېناسته، الله جي ته په ګیلو سر شوه: ای الله جي، کوچنۍ ځالګۍ مې درلوده، زما د ستړتیا، بېوسۍ او بېکسۍ یوازینۍ خونه وه، هغه دې هم رانه واخیسته. دا بې وخته طوفان د څه شي و؟ څه دې غوښتل؟ زما دې کوچنۍ ځالې ستا د دې پراخې نړۍ څه ځای نیولی و؟ زړه یې ډک شو، د ډېره درده خاموشه شوه. دې سکوت عرش په لړزه راوستو، ملایکې حیرانې شوې. الله جل جلاله مرغۍ ته وویل: یو مار دې مخ په ځاله در روان و. باد ته مې وویل چې په منډه دې ځاله چپه کړي. همغه و چې د ځالې چپه کېدو سره ته هم په هوا شوې او د مار د کمین نه روغه ووتلې. مرغۍ د الله جل جلاله دې ځواب ته حیرانه او سر ټیټې شوه. الله جل جلاله وویل: څه نورې بلاوې مې هم د خپلې مینې په خاطر له تا نه لرې کړې، خو تا په ناپوهۍ کې زما بدۍ ته ملا وتړله. د مرغۍ ستونی ډک شو او اوښکې یې په سترګو کې ډنډې شوې. وجود یې زیړ شو او په چغه هارو یې ټوله نړۍ په سر واخیسته. دلته باید یو خبره وکړم. حتی د یوې مرغۍ د ژوند دومره غم له الله جي سره و. نو دا د الله جي وعده ده چې زه مې په خپلو بندګانو باندې د دوی له خپل مور او پلار څخه اویا ځله مهربانه یم. هدف یې دا دی په انسان هر ډول تکلیف راځي. په دې کې د الله جي خپل حکمت وي. هیڅ وخت انسان باید د الله جي له درباره باید ناامیده نشي.